بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین دا واقعا تاسو تر اخره پورې خامخا وګورئ. انشاءالله د دې نه به تاسو ته فایده ملو شي. ډېره ښکلې واقعه ده. یو ځل حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د مدینې نه بار په یو ځای کې ولاړو چې په دې دوران کې یو سړی په اس باندې سور و او ډیر تیزی سره راغی او د حسین رضی الله تعالی عنه په خوا کې ودرېده او د حسین رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړ چې دا مخامخ کوم آبادي ښکاري نو دا د مدینې ښار دی. نو حسین رضی الله تعالی عنه جواب ورکړ چې او دا د مدینې ښار دی. او بیا حسین رضی الله تعالی عنه هغه ته وی چې ته د اس نه راکوشه، ته د ډېر لرې نه راغلی، ته به تږی مې او ستړی به مې، لږه دمه به مو کې او اوبه به مو څښې، نو بیا به ته مدینې ښار ته روان شي. هغه سړی د اس نه راکوشو او مخکې اوبه وڅښلې، بیا یې ورله کجورې هم ورکړې، هغه یې مو خوړې او چې ښه په ساه شو، ښه په سکون باندې شو. او بیا یې تپوس وکړ چې دې ښار کې یو علي نوم باندې څوک اوسېږي. نو حسین رضی الله تعالی عنه ورته وی چې او دلته یو علي نوم باندې دې ښار کې یو کس اوسېږي، خو ستا هغه سره څه کار پېښ شوی دی؟ هغه سړي ورته وی چې دی زموږ دښمن دی، زموږ پلاران او نیکونه یې وژلي دي، نن زه ده پسې راغلی یم او دی به زه وژنمه او زه به د ده سر خپلې قبیلې له وړمه او هلته به په هغې باندې د خزانې نه غټ انعام حاصلومه. حسین رضی الله تعالی عنه هغه ته مخاطب شو، ورته وی چې یاره تا چا سره څه جګړه کړې چې په غوسه کې، یا تا ته څه ډېره غټه پریشاني ده چې ته په ډېر غوسه کې؟ که چېرې تا ته څه پریشاني وي او زما د حل کولو وس رسي، نو کیدی شي چې زه ستا پریشاني لرې کړم، ته خپله پریشاني ماته ووایه. هغه سړي حسین رضی الله تعالی عنه ته مخ راواړو چې ته څوک یې چې ته زما پریشاني ختمولو واله جوړېږي او زما همدرد جوړېږي، نو ستا نوم څه دی؟ حسین رضی الله تعالی عنه وله جواب ورکړ چې زه حسین ابن علي ما، ته چې د چا مرګ پسې راغلی نو زه د هغه زوی یم. سړی حیران پریشان پاتې شو او تپوس یې وکړ چې ما دومره بدې ردې وي او تا ته څه غوسه رانله او نه ستا په مخ ما څه د غوسې اثار ولیدل. نو حسین رضی الله تعالی عنه ورته ووی چې موږ له غوسه نه راځي، ولې چې زما نانا محمد صلی الله علیه و آله وسلم نصیحت کړی دی چې څوک تاسو ته کنځلو کې یا غلط استغې سپوري ووایي نو تاسو هغه له جواب مه ورکوئ، ولې چې کوم سړی د بل کنځل یا بدې ردې اوري نو هغه صابر وي. هغه سړي د خپل اس روح واپس که او خپلې علاقې طرف ته روانېدل شروع کړل او وی چې د چا زوی دومره دلیر او صابر وي نو د هغه پلار به څومره دلیر او صابر وي. معافي وغوښته او روان شو. حسین رضی الله تعالی عنه ورله اواز ورکړ، ورته وی چې خپله حصه ځان سره یوسه. هغه سړي ورته وی چې د څه شي حصه ځان سره یوسم؟ حسین رضی الله تعالی عنه ورته وی چې د خپل صبر حصه یوسه. یو تیله یې وله ورکړه. هغه سړي چې هغه تیله یې کولاو کړه نو د هغه د انعام نه څو چنده زیات رقم پکې موجود و. هغه سړی انتهایی ډېر زیات خوشحاله شو، په اس باندې سور شو او چغې والې شروع کړې چې واقعي دا خلک په حق باندې دی، واقعي دا خلک په حق باندې دی. نو ناظرین دا د یو صبر واقعه وه چې صبر څومره بهترین شی دی. الله تعالی صبر کوونکي ډېر زیات خوښوي او الله وایي چې زه صابرینو سره یم، څوک چې صبر کوي زه د هغوی ملګری یم. نو ناظرین چې الله د چا ملګری شي بیا پروا د څه شي شي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو انشاءالله خوښه شوې وي. انشاءالله تعالی بیا به ملاقات کوو.
د هغې پورې اجازت غواړم. الله خوشحاله باد لره. السلام علیکم.